حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ متعلق راځي یو ځل ته د مازیګر مونځ لږ لیټ جمع ته لاړه مونځ ته وشو بچ دی ورته جمع شوی و یا خدای جمع رانه حالانکه جمع او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې قضا کېدل تلل د جمع تلل دا غټ جرم حدیث تاسو اورئ د تبلیغي حضراتونه چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې مسلمانان خو چې منافقان بم په جمع کې حاضر جمع ته به حاضرېدل مجال شته چې هغې کې څوک غیر حاضر شوي وي یو بیمار به په کور کې به پروت و د دوو کسو په اوږه باندې به یې لاس واچو او جومات ته به راغی چې زه د جمع کې شامل شم یو ښکاره کافر هغه به د جمع نه پاتې کېده مسلمان او یا چې ځان ته به مسلمان وي منافقینو هغوی به جمع نه پرېښود حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه د جمع مونځ لاړه دا دونه غټ جرم وګڼه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وی چې اوس په څه خبره به زه د دې هغه پوره کول کو نه هغې دپاره دا چلو کو چې دا د نفس د لاسه زه رستو شم نفس وی دا کار وکړه دا کار وکړه دا کار وکړه بس زه یې رستو کړم ورګه چې د نفس له سزا ورکړم نو یو ځمکه یې وه او ډېره قیمتي ځمکه وه د 2000 درهمو په هغه زمانه کې د 2000 درهمو ځمکه وه هغه ځمکې غونډه د الله په لار کې صدقه کړه وی ما نه د مازدیګر جمع شوې ده اوس که یو سړی د ځان یو دوه درې پړقه وباسي که نه دا آسان دي وګوره که ځان دوه درې پړقونه وباسه خوږ به شم لږ ساعت په درد وکړي خو بس تیر به شي قیصه کړ خو نه چې ته د الله په لار کې ته دا ځمکه ورکړي که نه دا مال ورکړي مال ډېر خوږ دی مال هېڅوک چاله نه ورکوي 1000 روپۍ روټۍ د باندې یو سړی خوري راځه چې روټۍ د باندې وخورم روټۍ به د باندې وخوري د 1000 روپو ښه که ورته وایې 500 نغدې راکړه نو 500 نغدې نه درکوي دا پیسه نغده دومره زیاته خوږه ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د 2000 درهمو ځمکه د الله په لار کې صدقه کړه چې زمانه د مازدیګر جمع فوت شوې بس سزا یې ورکړه ځان له سزا ورکړه دا سزا چې څوک ځان له ورکړي اوس تاسو ووایئ چې د هغه نه دغه ځمکه لاړه هغه به بیا د جمع کوشش کوو که به یې نه کوو بیا ښه ټیک ټاک شو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای وای زه حضرت عمر یو ځل داسې یو باغ ته ورغلو د هغه باغ کې د هغه باغ دیوالو دی د هغه دیوال نه هغې غاړه او زه د دیوال نه دې غاړه وای ما داسې پس پس واورېدل غوږ مې ورته کېښوده حضرت عمر اوس ځان سره لګیا دی اوس ځان سره شروع دی عمر ابن الخطاب عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب بخ بخ دا عربو چې څوک پیږي عربی باندې څوک پیږي په بخ بخ پیږي واه واه مونږ پښتو کې وایو واه واه ای شابشي شابشي امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب ځان سره مناجات کول او ځان سره لګیا دی چې ته پکې له امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب لوی القاب دله خلک درکوي د خدای نه ویریږه که د خدای نه ونه یریدې الله به دله عذاب درکړي دا ځان سره شروع دی ځان له زورونه ورکوله صرف په دې خبره چې یاره دا خلک ما ته امیر المؤمنین وایي وګوره چې ته نفس په یې داسې ښه کړو لکه مولوي صاحب او ته ورته وایې مفتي صاحب او مفتي صاحب او ته ورته وایې شیخ صاحب نو بس هغه بیا دا نفس ډېر خوشحاله شي په دې باندې چې هو دا خلک خو راته مولانا صاحب وایي دا خلک خو راته پیر صاحب وایي دا خلک خو راته بزرګ وایي دا خلک خو راته ډېر لوی لوی القه دا نفس په دې خوشحالېږي په دې باندې حضرت عمر خپل ځان له سزا ورکوله د نفس له سزا ورکوله یو ځلې سمال راغلی او بیت المال ته د غرباو د پاره فقراو د پاره ناغه تقسیمو
شوروش غریبانان راځي او مال تقسیمیږي ټول مال یې تقسیم کړ. چې مال یې تقسیم کړ دا خلک روان شو، روانېدل. خلکو ته وی راشه لږ شانتې کښېنئ. منبر ته وخوت، په منبر باندې خطبه ولوسته او د خطبې نه وروسته اوس وی عمره ستا مور به وچه غوښه نه خوړه؟ ای عمره ستا مور ته د هغې ښځې زوی نه چې هغې به وچه غوښه خوړه؟ عربو کې چې کوم غریبانان خلک په نو هغوی به چېته غوښه راله پخولې خو به یې نه شوه، ځان له به یې په نور باندې اوچه کړه، نور ته به یې کېښوده هغه به اوچه شوه، او چې بیا به کله په لوږه راله نو بیا به اقه غوښه هغه به یې چوپله او پخولو وسې هم نه کېده، اومقه غوښه به یې چوپله او هغې باندې به یې خپله ګزاره کوله. دا د غریبانانو حالو چې څوک په مالدارو نو هغوی به نغرې بلولی شو، نو هغوی اور به بلولی شو، هغوی به ځان له پخه کړه، خو د چا وس په نو هغوی به بیا دقه اوچه غوښه هغه به یې خوړه. نو حضرت عمر وای په منبر باندې خلکو ته وای دنیا ناسته ده، امیر المؤمنین دی، او وای عمر ته د هغې ښځې زوی نه چې ستا مور به اوچه غوښه خوړه. او بس د منبر نه راکوش چې خلک لاړل نو یو ملګری ورته وای څه ضرورت و چې تا دا خبره کوله، دې ته څه حاجت و؟ مونږ خو یې جوړې څه ضروري خبرې له دې راکینو کېدې دلته جراجمه دې کړو، ته یې له دقه یوه خبره وکړه. وی ما چې کله دا مال تقسیم کړ او د خلکو له مې ورکړې دا خزانه مې تشه کړه، نو وایي زما دا نفس داسې خوشحاله شو او دی ووی چې یاره ته خو امیر المؤمنین او په 22 لاک مربع میل باندې ستا قبضه ده، دا دومره ډیر مال بل څوک تقسیمولی شي؟ دا خو ته تقسیمولی شي، ته خلکو له ورکولی شي. زما دا نفس په دې باندې خوشحاله شو او دا خبرې وکړې. ما وی ورېږه ای نفسه چې زه تا ته خپل حقیقت وښیم چې ستا حقیقت څه دی، ته د کومې ښځې زوی؟ ته د هغې ښځې زوی چې هغې به اوچه غوښه خوړه. غرض مې دا و چې دا نفس مې دا لږ دبه وشي. دا خلکو مونږ ته ژوند ښودلی دی، مونږ ته دا طریقه ښودلې ده چې تاسو که دا نفس دبه وکړو نو تاسو به کامیاب شئ، او که نه نفس نه دباوئ، ځان له تاوان او نقصان نه ورکوئ، ځان ملامته کوئ نه، دا خپل نفس نه ملامته کوئ، نو بیا تاسو کامیابېدی نه شئ.